نن ستا نه د سر حساب ستا نه چې د ژوند حساب ستا بیا د مې ما ترخه خبره ده زه په مجبوري کوم راباندې بوجم ده د دنیا دای منډۍ نه ده پاته چې په هغه کې زما او ستا عزت نه دی خرڅوی په دې ته نه خلاصېږي چې هغه ښځه خو هسکزۍ نه وه هغه ښځه خو ترکې نه وه هغه ښځه خو غلجۍ نه وه هغه ښځه خو درانۍ نه وه پښتنه خو وه ما ته دغه وویل ما هغه ته بد هم وویل سړي راته ژوندی به وي اوري به دا ویډیو به واوري ول ما خښتې راوړلې پنجاب هسې خښتې مې راوړې د خښتې داسې نور دغه رنګ خلک یو دی شرنګې ښځه په دا خلکو کې وه ما ته به مخامخ شوم ما ځان چپ کې بلې خوا ته ولاړم بیا چې مې دغه دی به بیا ځان پر ما برابر کړي سړي ته بلای څه بلا قصې د خولې د خلکو ډکه شوه څه کوي راغلم په لارۍ کې کښېناستم دا له دروازې د خوا راغله ول سړیه زه به تا ته دغه کېږم ته له ما منډې په څه شوی ول ما ته څه کوې زه څه وکړم ول دې ویل یو چا راوستی یم بلا یې خرڅه کړې نه په ژبه ورسره پوهېږم نه په دغه ورسره خدای ته وګوره ما درسره بوځه دی لا ماتې در ما لا سپی زه ورته تم نه بیایم ما ژېره چې د خاورو ډکه شو خو راسپړولی و بیا مو کتلی یاره بلا شو ول یو سړی تا ته راوستلی یم پر تا بلا یې خرڅه کړې یم پلار مې هم دغه عزیزانو دا زموږ د کام حالت دی 3 کاله د مخکې موږ پر دې کام راوکړی چې وکامه راسئ سره جرګه سو راسئ سره کښېنو